سلامونه هم لیکي هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. د مسکو فارمټ ناسته په سبا ته ترسره کیږي. دغه ناسته کې د افغانستان هم رابللی دی او امکان لري چې په دغه ناسته کې یو څه خبرې وسي چې هغه د افغانانو په خیر ووسي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د مسکو فارمټ د افغانانو دپاره څومره ګټور دی او آیا دا د افغانانو په خیر به وي که نه. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تیرې شو. اوله کې زه دا یو خبر تاسو ته وکړم، مسکو فارمټ چې دی دا په څه شی دی او د څه لپاره جوړ شوی دی. د مسکو فارمټ چې دی په 2018 کال کې چې کله هم ولسمشر غني هلته دا څه ویه ولسمشر په هغه وخت کې په داسې کې فعال سو. په روسي کې روسانو دغسې یو فارمټ جوړ کړل تر څو د طالبانو او د تیر حکومت په میانځ کې یو ناستې را پیدا سي او د دغه ناستو پر اساس باندې د دوی خپل ارتباطات جوړ سي او دا سوله جوړ سي او د سولې سره په افغانستان کې یو څه هرمې راسي. دا په دې خاطر باندې وکړه چې روسانو غوښتل چې خپل حضور پر افغانستان کې خپل حضور قوي کړي او دا چې امریکایانو خپل رول ډیر کړی په افغانستان کې. دوی ویل چې دا حالت کې موږ به هم خود مداخله ولرو. په 2018 کال کې که ستاسو په یاد ووسي په هغه وخت کې کرزی صاحب قانوني او ټوله د نزاع شورا کسان او خلیلي هم فکر کوم دا کسان ولاړه، خو د افغانستان د خوا هیڅوک ولاړه. د بهرني چارو وزارت یو دوه کسان ولېږله چې په مسکو کې سفیر و، هغه فکر کوم ولېږلو او یو هم یو بل کس د کابل څخه ولېږلو. دغه دوه کسان یې ولېږله او دا غونډه یې داسې سپکه وګڼله ځکه چې په کابل کې هم حکمت خلیل کرزی هغه وخت کې دا څه ویه سیاسي مرستیال د وزارت د بهرني چارو وزارت و. حکمت خلیل کرزی ته دا خبره امریکایانو ویلې وای چې تاسو باید دې غونډې ته ولاړ شئ ځکه چې موږ دلته میلیارډونه ډالر پانګونه کړې ده د کلونو او تاسو اوس د روسیې سره کښېنئ. نو د همدې امله د امریکایانو فشار هم ویه. دا خبره د تیر کال په یو مرکې کې د هغه وخت کې د افغانستان د سیاسي چارو مهنیت کې یو کس په مرکې کې د تیر کال د افغانستان انټرنیشنل سره فکر کوم کړی و او دوی ویلي چې په هغه جلسې کې زه وم او امریکایانو ورباندې فشار راوړل چې تاسو دا جلسې ته مه ځئ. نو د همدغه هغه جلسه داسې کمرنګه وه او د هغه نه وروسته بیا په 2023 کال کې فکر کوم چې غونډه وسوه. د همدغه غونډه ده چې 2023 کال کې یو بله غونډه وسوه چې په هغه کې بیا طالبان سره یو ځای وه، بیا ډېر کسان سره راغله سره کښېناستله. خو هغه 2019 کې چې کوم غونډه وه هغه دومره کمي نه وه، خو د 2023 ډېره لویه غونډه وسوه. دغه غونډه په دې غونډه کې هم د امارات کسان و او څو کسان و خوراله. اوس په دې باندې مو خبرې کوي چې روسان څه مطلب لري د دې فارمټ څخه. په اصل کې روسان غواړي دا کوم خلک چې مخالفین دي که هغه اوسني حاکمان دي دلې سره راکښیني او د ستونزه د افغانستان ستونزې پیدا کړي او چې کله هم ستونزې پیدا سوې نو بیا وروسته هغه روسان پر حکومت باندې فشار راوړي چې وروره دغه ستونزه ولې د خپل ملت په منځ کې ته نه حلوي. ستا ملت وایي دغه ستونزه ماته حل که زه لازم ستا سره کښېنم. د نجونو مکتب حل که، انټرنټ فعاله که، مکتب فعاله که، پوهنتون فعاله که، تجارت فعاله که، سیاست فعاله که او ملي بیرغ راوړه، ملي روغه جوړه راوړه، د هر څه سره راوړه او موږ به سره یو ځای کښېنو او دلته به په ارامه ژوند وکړو. مګر ته دا کارونه نه کوي. نو د همدې امله د روسي فارمټ چې دی دا فارمټ په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو په خیر ځای، مګر دلته بیا هم د روسي خپل رول لري. روسي هم په همدغه کوشش کې ده چې دغه جلسې کې ګوره د عربستان استازي رابللي وو، د پاکستان استازي رابللي وو، قزاقستان او ازبکستان او ترکمنستان او پاکستان او ایران چې دا د پاکستان دی، دا د ایران استازی دی او دې خواته راسي دا د قزاقستان دا د تاجکستان استازی دی، د روسي استازی دی، د عربستان استازی دی، د چین استازی دی. دغه ټول هیوادونو استازي راغلي دي په همدغه غونډه کې. نو دا د یو فشار حاله هم کیدلی سي او روسان د دې حالت دوی خوښ نه دي چې په افغانستان کې د مدرسې جوړیږي، په افغانستان کې د وحشي ډلې زور اخلي، افغانستان کې د حالت ورځ تر بلې ترخیږي او هلته ملت او د دولت په منځ کې خلا را پیدا کیږي. نو دلته روسان په دغه لټه کې دي چې یو هم حل لاره جوړه کړي او د دغه حل لاره چې دا د افغانستان د ملت دپاره ډېره ګټوره ده ځکه چې روسان زموږ همسایګان دي او روسان په دې باندې دي، په دې فکر کې دي چې که په افغانستان کې یوه ستونزه جوړیږي هغه ستونزه د سیمې په خیر نه ده
د روسي هیوادونه د روسي ملاتړ هیوادونه په خیر نه ده. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان دا هیوادونه تر خطر لاندې راځي. نو د همدې عمله روسان چې دی په خپل نهایت کوشش کوي چې دغه ډول مجلسونه جوړ کړي او دوی طالبان مجبور کړي بعضې خبرو ته تر څو د دغه بعضې کارونو څخه خلاص واخلي او که دغه کارونه دوی نه کوي بیا دوی د فشار حالي هم لري په افغانستان باندې. چې فشار حالي دا دی چې کولی شي چین هم خپل اقتصادي تعلیمونه پر افغانستان باندې شروع کړي چې دا موږ دپاره او د اوسني حاکمانو دپاره خطرناکه به وي. مثلا د روسیې کولی شي چې د ازبکستان او ترکمنستان او تاجکستان چې کوم راکواکه د افغانستان د هغه که هم تعلیم کړی په افغانستان باندې ډېر اثر اچولی شي او بیا د طالبان حکومت ژوند ډېر لنډولی شي او دې ته مشکلات جوړولی شي. نو روسیې چې د په عموم کې د فشار حالي ډېرې لري او د فشار حالي هم دغه دی چې د ایران څخه هم ایران باندې هم فشار راوړلی شي چې پر ایران باندې په افغانستان باندې اقتصادي تعلیمونه وړاندې کړه او چې ایران هم وړاندې کړه. ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، روسیې او چین دا هر څه دوی وکړه بیا خو دلته طالب یوه شپه هم ژوند نشي کولی او دوی په دې باندې پوهېږي. نو دا یو فارمټ چې دی دا فارمټ چې دی د افغانانو دپاره په خیر دی او زه یې په نیک فال ځکه بولم چې په دې فارمټ کې د اوسني حاکمان راځي، د پخواني حکومت بعضې استازي راځي او بعضې نور سیاسون راځي. هغه سیاسون هم راځي، د دغه سیمې هیوادونو استازي به هم راځي. دا ټول چې سره راځي او دغه ټول پر دغه تروریستي ډلې باندې فشار راوړلی شي او ورته وایي چې وروره دا کوم شر او فساد چې په افغانستان کې جوړ کړی دی دا خو د اسیا په ګټه نه دی. دا کوم شر او فساد چې تو جوړ کړی دا خو د دنیا په ګټه نه دی. دا کوم حالت تو شروع کړی دی. نو دغه ناسته د خدای نور هم پسې ډېر کې او دغه سبا چې دا کومه ناسته شروع کېږي د دې ګټې همدغه دی او دا د افغانستان دپاره ډېره ښه ناسته به اوسي. نو هیله مند یم چې دا تروریستي ډله یو څه اصلاح شي او د دغه غربي پروژو څخه لاس واخلي. دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړی اوسي. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.